د ښځو کپړې بندې شوې چې پر ټي وي باندې یو شی وویني، د ټي وي پر پرده باندې یو شی وویني، هغه که د کفارو رسم وي که د کفارو رواج وي هغه په خپل بچي کې راولي. زوی ته یې نیکټایي و پتلون ور اغوستی. تاسو وګورئ یو صحابي در اوسه نیکټایي تړلې ده، خو داسې ته سپین ږیري علما دي، تاسو پوښتنه ځینې وکړئ. یوې صحابیې داسې نري کالي اغوستي دي لکه دا اوس ښځې چې اغوندي. دا زموږ د فقې مسله ده. ګورئ چې کومه زنانه سر ویښتان یې در پوړونې معلومېږي چې په 50,000 ګزه څاه کې ژور کې په تکه توره شپه کې ودرېږي پر لمانځه باندې یو تورې لمونځ یې الله نه کوي، لمونځ یې نه قبلېږي. موږ ستاسو ستړي یو اما بې ځایه. دا ستا د لوره سره وسیله ده، دا ستا د خوره سره وسیله ده، دا ستا د موره سره وسیله ده، دا ستا د کور والا سره وسیله ده چې د کفر جامې دې په واغوستلې، د کفر ډیزاین دې غوره کړي. پیغمبر علیه صلات وسلام تاسو پوښتنه وکړئ د علماو څخه چې د سهاره څخه تر مازدیګره یوه ورځ د کور د باندې په خولۍ کې ګرځېدلی دي؟ ثابته کېږي چې څوک یا په تفاسیرو کې یا په حدیثو کې یا په سیرت کې نبي علیه السلام په ټوله زندګي حیات در کور د باندې په خولۍ کې نه دی ګرځېدلی. زموږ دا حال شو. ګوره هغه رواجونه مو راواخیسته، خپل شیان مې پرېښول. د دې شیانو د اسلامي تاریخ راواخلئ، اسلامي جامې غوره کړئ، بچانو سره د بیبي سره خپلې بیبي سره په ستا رښتیا ورسره مینه ده. ډېر خلک داسې د اخر زمانې نښانه هم دا ده چې خلک به مور به وغورځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د بیبي سره به ډېره مینه وي. مور خو دې د مور عکس وي، هغه دې پر پرېښوه، اما بیبي دې راټینګه کړه. بیبي ته دې د کفر لباس ور واغوستی چې حشرګاه ته ورسې، بیا که ته جنتي هم سوې دا به دوژخ ته درسه بیایي. دا اشنایي و انډیوالي و، دغه نکاح، دغه زوجیت، دغه ګټه ده نه. دا بیبي پر شریعت باندې جوړه کړه چې جنت ته ځان ورسوي. د هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تر 1000 حورو به دغه د دنیا بیبي ښایسته وي. اوس تاسو خوښه د نور په تاسو باندې اړه لري. که په شریعت ځان برابروو موږ تاسو علم ما مخکې درته ویل چې د ژبې پورې ډېر دی، خو در عمله ډېر کم سوی دی. عملي زندګي په ځان کې راولئ. الله رب العزت دې د دغو حافظانو دغه حفظ مبارک کې دا جامعه د دې جامعې استادان دې ته دې الله خیر کثیر ورکړي. ټول علما چې څومره د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور سي. الله دې د ټولو مجاهدینو حافظ و ناصر و غاور سي. الله رب العزت د غیب څخه د دې د نصرت امداد وکړي. الله دې فرشتي ورته راواستي. الله دې زخمیانو ته شفای کامله عاجله ورکړي. الله رب العزت دې مریضانو ته شفای کامله ورکړي. الله رب العزت دې بندیان د بنده را خلاص کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو زموږ او تاسو مور فلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.